د کورنیو چارو وزیر د صالح پر ضد په حمله کې حقاني شبکې ته ګوته ونیوله. سلام، وخت مو بخیر. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال پر ضد په حمله کې کارول شوي مواد هغو موادو ته ورته دي چې پخوا حقاني شبکې کارولي وو. ښاغلي اندرابي په یوه ټویټ کې لیکلي دي چې لومړني معلومات ښیي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال محترم امرالله صالح پر ضد په حمله له RDX HMS نیتروګلیسرین څخه کار اخیستل شوی دی. د موادو او حملې ډول هغو نورو حملو ته ورته والی لري چې تر دې وړاندې حقاني شبکې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. طالبانو سمدستي په حمله کې لاس لرل رد کړل. د ډلې له امریکا سره د قطر د 29 نیټې د موافقه منلې چې د افغانستان په لویو ښارونو کې به بمي انتحاري حملې نه کوي او د افغانستان په هیڅ برخه کې به پر بهرنیو ځواکونو برید نه کوي. پر امرالله صالح د برید وروسته له دې وشو چې نوموړي په یوه مرکه کې پر پاکستان نیوکې وکړې او د پاکستان د پوځ د لوی درې او د استخباراتو رئیس هغه خبرې افشا کړې چې له ده سره یې په ارګ کې کړې وې. په دې برید کې لږ تر لږه 10 تنه ووژل شول او امرالله صالح د 3 ساتونکو په شمول 15 نور ژوبل شوي دي. په دې 14 کې د امرالله صالح لاس برسیران ټپي شوی دی. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست تاسې بریا زموږ دعا.